زما وایي د سابندۍ تکلیف دی په ژمي او اوړي کې یو قسم دی څه وکم. رحیم الله دا پوښتنه کړې ده. سابندي سخته ستونزه ده او د دې ستونزې د ورکولو دپاره پکار ده چې تاسو یې په عواملو باندې ځان پوه کړئ. باید ووایم چې سابندي یا اسما ناروغي یوه سخته ناروغي ده چې پیژندل یې ستونزمن دي. دا ناروغي په ژمي کې ډیریږي او ډیر وخت د انسان د مرګ لامل هم ګرځي. دغه ناروغي په هر وخت کې په انسان راتلی شي، مګر ډاکټران وایي چې دا مرض دوه ډوله دی. اول ایټوپیک اسما ده چې لامل یې اساسیت او الرژي بلل شوې ده. دوهم نات ایټوپیک اسما ده چې ډیر وخت په کوچنیوالو کې پر ماشومانو راځي، چې ډیری وخت لامل د یو شمیر خوراکونو او دارو درملو د حساسیت لامل هم کیدی شي. دا ناروغي له کوچنیوالي تر ډیر عمره د انسان بدن کې پاتې کیدی شي چې دایمي سابندي بللی شو او دې سره د ناروغ پړپوس کې میکروب هم پیدا کیږي. د سابندۍ نښې نښانې ډیرې دي. د دې ناروغۍ عامې نښې دا دي چې د ساه ویستلو په مهال د مریض ساه بندیږي او له مرۍ یو ډول اواز راوځي، یا د ساه ویستلو پر مهال نفس تنګیږي او ټوخی هم ډیریږي، او دا تکلیف د شپې په مهال ډیر زیات او د مریض خوب ورسره خرابیږي. د یو ډاکټر په توګه وایم چې له دې ناروغۍ د ځان ساتنې لپاره یو شمیر لارې چارې سنجول شوي تر څو د انسان پړپوس له ډیرو خرابېدو وژغورل شي او د سابندي ناروغۍ مخه ونیول شي. د سابندۍ د بیړنۍ درملنې لپاره انهیلر، نیبیولایزر د دې نه کار اخیستلی شي او دغه دوا د انسان پړپوس ته رسیږي او انسان ته په ساه اخیستلو کې آسانی پیدا کوي. انهیلر او نیبیولایزر د سابندۍ لپاره عاجل او اغیزمن درمل دي. انهیلر داسې یوه دوا ده چې ولسي خلک یې د چلم په نوم یادوي، ځکه چې استعمال یې چلم ته ورته دی او ډیره اغیزمنه درملنه ده، مګر ډیری خلک یې په کارولو نه پوهیږي او له همدې امله د انهیلر له ګټې بې برخې پاتې کیږي. ناروغان باید له خپل ډاکټر نه د انهیلر د کارولو طریقه یاده کړي او د دې ترڅنګ مریض باید د ډاکټر له مشورې سره سم د بلغم د ویستلو او حساسیت ضد دارو هم استعمال کړي. په سابندۍ اخته ناروغان باید په خوراکونو کې احتیاط وکړي او له کوره بهر باید ماسک استعمال کړي. د سابندۍ ناروغ باید له ډیرو خوږو او ترخو خوراکونو او یخو اوبو نه پرهیز وکړي. د دې ترڅنګ ناروغ باید عطرونه، سپری او د بدن پوډر له کارولو نه ځان وژغوري. د یو ډاکټر په توګه باید وایم چې د سابندۍ ناروغان د ورختایي په ځای باید له احتیاط کار واخلي او ځان آرامه وساتي. ورسره نمجنه هوا، خوشبوګانې، سګرټ او نور دودونه د سابندۍ ستر لاملونه دي چې باید ورنه لرې اوسئ. اما یو شي ته مو پام وي چې که چیرته پوهیږئ چې ستاسو سابندي د الرژۍ او حساسیت له امله ده، د هغه الرژۍ او حساسیتونو نه ځان وساتئ چې تاسو یې له امله حساس کیږئ. او که چیرته ګورئ چې ستاسو سابندي د کوچنیوالي نه ده، نو د هغې دپاره باید د نږدې نه یو ډاکټر وګورئ تر څو ستاسو ستونزه په صحیح شکل درک او حل کړي.